د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر نن د منګلا سټرایک کور په پوزي مشقونو سیمه کې د های انټنسټي فیلډ ډے د ایکسرسایز هیمر سټرایک په نوم باندې د هندوستان خلاف د جګړې تیاری کوله. او د خپل پوز د جرنیلانو سره په شریکه په یو ټینک ولاړ وو. له هغه ځای هندوستان ته ګواښ کوو چې پام کوه حمله ونه کړې، ګنې بیا به لاسونه مروړې. تېره ورځ د پاکستان د پښتو ژبې ټلویزیون خیبر نیوز کې یو پروګرام کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو کالم لیکونکي چې اکثر کالمونه په غور لوستل کېږي، زاهد حسین وویل او زه حیران هم کړم چې هندوستان په پاکستان کې کم کم ځایونه په نښه کول غواړي. 4-5 टारगेट्स हैं जिसमें ये कि कराची पोर्ट का और दूसरी तरफ जो है आपके यहाँ पे किसी इंस्टॉलेशन पे आपको हिट करने की कोशिश करेंगे. دا خو د زاهد حسین خیال دی. البته ځینې څېړونکي چې په دغه سیمه باندې پوه هم دي او ژور نظر هم لري هغه وایي چې په ممکنه توګه د هندوستان اهداف داسې وي چې هغه د خلکو په ګمان کې هم نه وي، یعنی د پښتونخوا ځینې زرخیزه لرې پرتې شمالي علاقې چېرته چې د لشکر طیبه، جیش محمد او داسې نورو وسلوالو ډلو یا غیر قانونه ګرځول شوو ډلو مرکزونه دي، هغه په هدف کېدی شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه د پاکستان د چارواکو تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې یا 10 ساعتو کې ممکنه توګه شروع کېدی شوه، خو تر اوسه پورې نه ده شروع شوې. هندوستان کې هم دغه شان حال دی. په هندوستان کې د خبریالانو، چارواکو او د پاکستان خلاف د هغه ځای چې کوم غږ پورته کېږي بیا کې هم داسې لیدل کېږي چې هندوستان چې دی په هغې کې په مهمو اهدافو باندې حملې کېدونکي دي. خو خپله چې هندوستان وزیر اعظم ته، پوځ ته یا نورو ته غوږ ونیول شي نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم د ټارګټ یا د پاکستان کې د لاهور یا د کراچۍ د ویشتو کوم اشاره نه ورکړې. البته نریندرا مودي او د هغه پوځ هم د پاکستان خلاف جګړې ته بیخي تیار معلومېږي. نن دې پروګرام کې به په دې هم خبره کوو چې جګړه کېږي او کوم ځای کېږي او څنګه کېږي. په دې به هم خبره کوو چې د پښتنو په موضوع باندې چې موږ بیا خبره کوو. ما په لومړي پروګرام کې ویلي وو چې پښتانه دا ځل په دې جګړه کې د پاکستان سره هغه شان د جذبې او د خوشحالۍ اظهار نه کوي، ټوپک شپېلی نه ده غوړه کړې. نو هغه خبرې باندې هم نور تفصیلي بحث کوو ځکه چې د هغې نه وروسته بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ځانګړې توګه تاسو دا عکسونه وینئ چې د دغې خبرو نه وروستو په جنوبي وزیرستان کې پوځیان تللي دي، د سکول استادان پرنسپلان یې راوښکي دي، ورته ویلي دي چې په نړیوال ډګر باندې او په نړیوال کچ باندې خلک راپورې خاندي چې پښتانه او قبایلي پښتانه چې دي خاموشه دي، د پاکستان سره په دې جګړه کې شامل نه دي او تاسو ولې خاموشه یې؟ بیا هغه ورته ویل چې موږ څنګه وکړو، موږ خو دلته نوکري کوو، استادان یو، موږ سره خو ماشومان دي. نو بیا ورته جنډې ورکړي دي په لاسو کې، بیرغونه ورکړي دي، ورته چې دا واړه راوباسئ. تاسو یقین وکئ چې په جنوبي وزیرستان کې په وچ کلک زور باندې ماشومان راوښکي دي او ورته ویل چې د پاکستان زنده‌باد نارې ووهئ، جنډې بیرغونه پورته کوئ. د دې نه دا تاثر یا د امپریشن ورکولو کوشش کېده چې پښتانه چې دي هغه د پاکستان خلاف نه دي، یا دا تاثر هم ورکول کوشش کېږي چې په دغه سیمه کې چې کوم د پښتنو تحریکونه دي د هغو کوم اوسنی ځوان کل مشرتابه دی د هغو سره پښتانه نه دي ولاړ. د دې نه یو بل سوال هم په ذهن کې راپورته کېږي که داسې نه وي نو بیا په لاهور کې ولې داسې مظاهره نه کېږي، په بیکن هاوس کې ماشومان ولې نه دي راوښکل شوي یا زلمي، په قائد اعظم انټرنیشنل یونیورسټۍ کې ولې داسې نه دي شوي، محمد علي جناح پوهنتون کې ولې داسې نه دي شوي، کراچۍ کې په جامعه بنوریا کې داسې ولې نه دي شوي. مثال درته وایم، ولې د وزیرستان د جنوبي ماشومان چې دي هغه ولې جنډې په لاسو کې ورکړې وي. دا خبرې دي چې زه یې نه کومه. ما سره په دې پروګرام د تیاری نه مخکې هغه پروټوکول کوم چې د یو خبریال دپاره ضروري وي د هغې نه زه دا پروګرام ته چې راځم تېر شم بیا راشم
سیمې کې اول د خبریالانو سره خبرې وکړم، څېړونکو سره خبرې وکړم، او هغه سیمه کې هغه خلک چې هغه پاتې کېږي د هغو سره خبرې وکړم، اول د دې خبرو تصدیق وکړم. که زه دلته نوم نه اخلم د هغې معنی دا نه ده چې ما له چا سره خبره نه ده کړې. اوس هم د دې پروګرام د راتګ نه وروستو ما ته د وزیرستان یو ملګري تصویرونه راولېږل، فلمونه راولېږل، او د هغه زلمو هغه کنسرنز او فکرمندۍ راولېږلې. دا زما خوښه یا زما خوښه دا یا نه ده، د دې دا خبره دې سره تعلق نه ساتي. دې سره سره نن په هندوستان خلاف د ډان اخبار مضمون دی، خبر دی چې په کوټه ښار کې هندوان چې دي یا هندو لږکیان چې دي هغه راوتي د هندوستان خلاف مظاهره کوله. دغه شان په نورو ځایونو کې هم تاسو لیدلي وي په سوشل میډیا پرټیکولرلی. خو بهرحال زه په ډیجیټل میډیا کې فیسبوک چې دی، ټیک ټاک چې دی، په دې کې خبرونه وګورم، په هغې بیا بحث کوم. دا سمه خبره هم نه ده او دا زه کوم هم نه. زه اول ټلیفون کوم سړي ته، هغه ځای کې خبر تصدیق کوم، د دویم کس نه کوم، بیا ګورم، د هغې نه وروسته بیا اخبار پسې ګورم او بیا ملګرو سره سلا نه وروستو په هغې باندې بحث کوم. دا زما خپل نظر نه دی. د دې معنی دا ده چې یوازې آیا په پاکستان کې داسې کېږي چې د سکول ماشومان راوښکل شوي دي یا هندوان راوښکل شوي دي هندوستان خلاف؟ نه، په هندوستان کې هم که تاسو الہ آباد وګورئ، که تاسو احمد آباد وګورئ، که تاسو مولانا اویسی وګورئ، که تاسو بل وګورئ، په هندوستان کې یو مذهبي مشر هغه د مسلمان په توګه دا وخت ډېر اکټیو لیدل کېږي. هغه هندوان چې دی، هندوتوا یا د هندوستان د کور آیډیاز چې کوم دي، یعنی هغه بنیادي د زړه هغه مازغه چې ورته وایي هغې باندې هغه یقین لري په هندویزم باندې، هغه نه زیات مسلمانان اکټیو دي، مسلمانان زیات خبره کوي. هغه کې دا هم ښکاري چې خپله وفاداري ښایي هندوستان ته، چې موږ د هندوستان سره وفاداره یو. دا هم ښایي چې موږ د هندوستان زموږ وطن دی او زموږ هیواد دی او د پاکستان ارادو خلاف راوتي یو. بهرحال په دواړو هیوادونو کې دا خبره لیدل کېږي. دا پکې یو مهم فیکټر دی، مهم شی دی. البته نن ما بیا په پېښور کې، په سوات کې، په وزیرستان کې، په کوټه کې، په ژوب کې ملګرو سره چې خبرې کولې، هغه دا بیا وایي چې پښتانه هغه شان جذبه، جوش او ولوله نشته دی کوم چې پخوانو جنګونو کې وه. خو آیا د دې مطلب دا دی چې پخوا جوش او جذبه او ولوله وه، نو آیا پښتنو جنګونه کوله؟ هندوستان له جنګونه پښتنو ګټل؟ پخوا خو داسې نه ده. یو تصور به موجود و، ټوپک به د خلکو سره په لاس کې و، خو په لومړۍ مورچه کې، په جاز کې یا په ټینک کې دا خلک نه تلل. ولس جنګ کله هم نه کوي. ولس البته مورال بوسټینګ کوي، اخلاقي توګه باندې د خپل پوځ یا د خپل هیواد د خلکو د ملت په توګه د اجتماع یو تصور وړاندې کوي، او دا کار د پوځ دی، دا کار دی د ولس دی هم نه. یعنی په دې باندې بحث کول هم عجیبه خبره ده چې ولس به راپاسي هغه به جګړه کوي. ولې به ولس جګړه کوي؟ ولې به پښتانه قبایل راپاسي غوږونه او ټوپک پر علي؟ په کارګل کې هم پاکستانی پوجان بره ختلی، کارګل ته خو هم سړی ختم نشي. بر د غر په غونډۍ باندې په کم یخ کې، په کم واوره کې، په کم ګلیشیرز کې، په کم اکسیجن کمې وي هلته، د هغو لپاره اکوپمنټ پکار وي، د هغو لپاره اکسیجن پکار وي، د هغو لپاره هغه شان جامې پکار وي. هغه د ولس سره وي هم نه، ولس ته یې پوځ ورکولی هم نشي، دا یو جنجال وي. دغه شان په 1915 کې، په 1901 کې که چا ټوپک راغستی و او ټوپک سره ولاړ و، نو دا یو اخلاقي توګه باندې او سمبولیکلی علامتي توګه باندې یو شی کېدای شي. اوس هم داسې ده. خو البته اوسنۍ کې پخوانۍ کې فرق ضرور دی، او هغه دا دی چې هغه اخلاقي توګه باندې خلک سبیل هم نه لګول غواړي. د اوبو سبیل ته بخوا به خلکو لګول چې راشئ په دې غاړه باندې تاسو تیرې کوئ، نو موږ د اوبو درکوو. اوس خلک هغه هم نه کول غواړي، او د هغې ډېر وجوهات ته هم په ډېر بحث کړی دی او ډېر زیات دغه چې دی اوږد بحث پې شوی دی یو ځل. اوس د پاکستان او هندوستان جګړه چې ده دې باندې بحث کوو چې دې د کېدو امکانات څنګه دي، او په دې کې یو دوه ډېرې مهمې نقطې چې دي هغه زه تاسو پام ورته راګرځول غواړم، او ډېرې زیاتې مهمې نقطې دي. خو د دې نه مخکې چې دا دوه مهمې نقطې زه ووایم درته، د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم دا وخت حالات دي په ماشه باندې ګوته پرته ده. د دې نه مخکې څه وشو، تورونه چا په چا ولګول، په دې موږ بیا بحث کړی دی. البته دومره مختصر به درته ووایم چې پاکستان په هندوستان تور پورې کوي چې د دې پلان او د دې منصوبه هندوستان د قصده جوړه کړې ده. کومه چې په پهلګام کې پیښه وشوه، پکې 28 کسان وژل شوي دي د روانې میاشتې په 22 تاریخ باندې. نن د روانې میاشتې په 22 تاریخ باندې 2 ورځې وشولې. د دې نه مخکې
په پلوامه کې چې کومه پیښه شوې وه د هغې وروسته هندوستان په پاکستان کې سرجیکل سټرایک کړی او دننه حمله کړې وه. دا ځلې پاکستانیان داسې وایي چې د کراچۍ پورټ په نښه کېدی شي ملیټري څنګه چې ما د زاهد حسین صاحب خبر تاسو ته واوروله په دغه پروګرام کې زه هم موجود یم چې کراچۍ پورټ نه علاوه کم ملیټري انسټلیشنز یعنی هغه پوځي تنصیبات هغه پوځي مراکز په کم کې چې د هغو مهمه وسله ده دفترې دي یا سټریټیجیکل اپریشنلز اپریشنز کېږي یا پکې ګوله بارود جمع شوي دي وغیره وغیره او پاکستان د هغې لپاره خپل پوځ چې دی هغه په کراچۍ کې په سمندر کې تاسو ته زه ښایم چې د کراچۍ په سمندر کې د نیوي مشر چې دی هغه څه قسمه تیاری نیولې دي. This is the time before the enemy. اوس د زاهد حسین صاحب خبره چې سړی کوي نو د کراچۍ د نیوي د سمندري ځواکونو چې کوم ژورې اوبه دي هغې ته خپل پوځ لېږلی دی هلته کې میزایلې چې دي په هغې باندې هغه تیاری نیول شوي دي. یو خو خلک داسې تصور کوي البته ځینې په امریکا کې ناست څېړونکو سره چې ما خبرې کولې نو هغه وایي چې خاص کر ډیفینس یا د دفاع تجزیه کوونکي چې دي هغه دا فکر کوي چې هندوستان به داسې کلم غلطي نه کوي چې کراچۍ پورټ په نښه کړي یا داسې یو بل بندر په نښه کړي که داسې وکړل نو دا جګړه به ډېره غټه وي ډېره اوږده به وي او راغونډول به ورته ګران وي. یوه دویمه دا ده چې پاکستان هم د هغې په جواب کې بیا بمبئی په نښه کوي بنګلور به په نښه کوي داسې بل یو کلکتا یو ځای به په نښه کوي کوم ځای کې چې د هندوستان اقتصادي ملا ده هغه به ول ماتولو کوشش کوي. نو هندوستان ته معلومه ده چې داسې هم نه ده بل د پاکستان او د چین سره چې کوم ملګرتیا ده هغه به ورته مخکې نه نو په ممکنه توګه دا ځای کراچۍ نه وي دا ځای کوم بهاولپور نه وي دا ځای کوم سیالکوټ نه وي دا ځای کوم د اټاري واګه نه وي دا ځای کېدای شي په مانسهره کې یو مدرسه وي یا په هزاره کې یو مدرسه وي یا په دغه کشمیري علاقه جات چې کوم ځای کې دا د منګله سټرایک کور دی کوم چې نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم باجوه او عاصم منیر صاحب ورغلی وو او کوم ځای کې ایکسرسایز هیمر سټرایک کوو دې ته وایي های انټیسټي فیلډ یعنی هغه میدان په کم کې چې د لویو سختو ژورو پوځي تمریناتو یا مشقونو لپاره جوړ شوی وي. دغلته کې ټینک باندې هم ته ډز کولی شي د اسمان نه هم جازونو باندې لاندې ځمکه ویشتې شي پورې راپورې توپې هم ویشتې شي هلته ورغلی وو نو دا هم دغه سیمه ده د منګله سټرایک کور چې کوم دی او دغه علاقې چې کومې دي دا هم د شمالي علاقې ګڼل کېږي. ممکنه توګه په غر کې یو مرکز وي یو مورچه وي هغه په نښه شي دا او د هغې ځواب پاکستان چې څنګه پخوا د دې نه په 1999 کې یا د هغې نه وروسته اوس چې دا کوم آخري جګړه شوې وه د پلوامه د پیښې نه وروسته او پاکستان بیا دعوه وکړه چې د هندوستان یو جاز را گزار که او د هندوستان په جاز کې دا خو چې کم یو پوځي و ابینندن هغه یې ونیوه دا قسم واقعیت کېدای شي ممکنه توګه باندې خو دې نه مخکې آیا دا جګړه چې واقعي دومره کره ده او دومره زیاته قوي ده که نه داسې یو شور دی. دوه شیان تر اوسه پورې نه دي شوي. نن یو ملګري سره ما خبرې کولې هغه په ټوکو کې ماته ویل چې چا پوسټ کړی په فیسبوک باندې هغې مثال یې راکاو بیا چې ورته ما غوږ ونیو ځان مې پوه کړو نو ماته داسې وزن پکې ښکاري. هغه ویل چې په قلاره کښېنئ او تاسو دغه چې سا واخلئ ورخطا کېږئ مه تر څو پورې امریکې خپل ولس خپل سفارتي عمله او خپل خلکو ته په هندوستان او پاکستان کې دا نه ویلي چې تاسو راوځئ او تاسو خپل سفري دغه چې دي پروګرامونه ملتوي کوي یعنی کوم ته چې د ټریول ایډوایزري وایي هغه یې نه جاري کړي ممکنه توګه باندې جګړه نه کېږي ځکه دا خیال دا دی چې امریکا د ټولو نه مخکې خبر وي. پرون البته مارکو روبیو د امریکا خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته هم ټلیفون وکړو ورته ویل چې دې پیښې مذمت وکړي او ورته ویل چې جګړې نه قلار شي جیشنکر ته هم ټلیفون کړی دوی کې فرق دی پاکستان کې پاکستان پرایم منسټر ته ټلیفون وکړو دلته یې جیشنکر ته وکړو یعنی دا هم فرق پاکستان سره د امریکې ته خوا لیدل شوی دی په دې موضوع باندې. خو بهرحال ورته ویل بیا پاکستان ورته شکایت وکړه چې هندوستان دروغ وایي تور پورې کوي او جګړه کول غواړي او که جګړه یې وکړه نو بیا به موږ هم جګړه کوو وغیره وغیره. یو خو د امریکې خبره ده. دویمه یو دوه ایونټ یو دوه دغه روان دي پروګرامونه روان دي په هندوستان کې او په پاکستان کې ډېر غټ پروګرامونه روان دي چې د بلیونو ډالرو په هندوستان کې کم سے کم د بلیونو ډالرو کاروبار دی او په پاکستان کې په ملیونو ډالرو کې دا کاروبار وي. یو د IPL وي بل د PSL وي انډین پریمیر لیګ بل د پاکستان سپر لیګ. پاکستان سپر لیګ په لاهور وغیره کې روان دی نړیوال لوبغاړي ورته راغلي دي هنرمندان ورته راغلي دي کمرشلز او د مارکیټینګ او د ټلویزیون چینلو چې کوم غټ غټ برانډز هغه ورته راغلي دي. تر اوسه پورې دغه خلکو ته
د کم هیواد نه هم نه د برطانیې نه نه د فرانس نه د جرمني نه نه د بل کوم هیواد نه ول شي تاسو راوځئ په پاکستان کې جګړه کېدونکې ده داسې کوم خبر نه ورکړی شوی پی ایس ایل به کله ختمیږي 18 ورځې بعد د مئی 15 تاریخ باندې د پی ایس ایل فائنل دی پاکستان سپر لیګ فائنل دی تر اوسه پورې په پی ایس ایل کې داسې کوم فکرمندي نه ده لیدل شوی یو کس د پاکستان کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ جګړه کیږي تاسو دا په غټه کچه لیدلې وي چې په هغه هیوادونو کې بهر ملکیان چې دي هغو ته وایي چې تاسو راوځئ یا خپل اکټیویټیز محدود کړئ تر اوسه پورې داسې نه دي شوي بل خوا پی ایس ایل دی آی پی ایل دی انډین پریمیر لیګ دی د انډین پریمیر لیګ ډېر غټ دی په ټول هندوستان کې روان دی د نړۍ ډېر غټ لوبغاړي دي پکې ډېر غټ انډسټري ده د کرکټ د مارکیټینګ ډېر غټه انډسټري ده هلته اوسه پورې هم داسې کوم لوبغاړی بهر نه دی وتی یا کوم د فرانس جرمني او د انګلینډ او د استرالیا کوم هیواد خپل لوبغاړي ته ولي چې راوځه آی پی ایل پرېږده ځکه چې جګړه کېدونکې ده ځکه چې د دوه اټمي طاقتونو ترمنځ جګړه کېدونکې ده او اټم خطر چې هر وخت موجود وي نو بیا خپل ولس لپاره خلک فکرمند وي داسې فکرمندي د آی پی ایل لپاره هم کوم خپل هیواد نه ده ښودلی آی پی ایل به د مئی په 15 تاریخ ختمیږي پی ایس ایل پاکستان سپر لیګ د مئی 15 ختمیږي آی پی ایل چې دی د مئی په 15 ختمیږي د دې دا زه ولې وایم نړیوال چې څومره استخبارات دي هغه د یو بل سره په داسې موضوعاتو کې معلومات شریکوي ځکه چې دا د یو بل د دې کم ته چې دا دغه انټیلیجنس کمیونټي وي د دې یو مورالي د یو بل سره یو اخلاقي توګه باندې رابطه وي نو برطانیا استرالیا فرانس جرمني وغیرہ 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 امریکا او داسې نور هیوادونه چې دي دغه استخبارات چې کم دي یا کم ته چې موږ انټیلیجنس کمیونټي وایو هغو تر اوسه پورې داسې کم هیڅ هم خبره نه کړې د دې معنی دا ده چې هغو ته معلومات دي چې هندوستان او پاکستان دباو کوي لګیا دي په یو بل باندې ډېر زیات دباو واچوي مشقونه کوي برخې کته کوزیږي خو جګړه په لوی کچ نه ده د جګړې کټاګوري چې ده د جګړې هغه کم دغه چې کم دی درجه چې ده هغه حد چې دی هغه دومره غټ نه دی څومره چې په میډیا کې د پاکستان یا د هندوستان په ټلویزیون چینل باندې ښودل کېږي هم دا د بیکاست